افغان جګړې په اړه د ملګرو ملتونو بوږنوونکی راپور وایي تیر کال په پرتله ملکي مرګ ژوبله 40 سلنه لوړه شوې ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي تلفاتو اوسنۍ کچه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په تازه خپاره کړي راپور کې د روان میلادي کال د لومړیو شپږو میاشتو د ملکي تلفاتو په اړه معلومات خپاره کړي دي. سرچینه کاږي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 1553 تنه ملکي وګړو ته تلفات اوښتي چې له دې ډلې 1459 کسه وژل شوي او 3254 کسه نور ټاپیان دي. یوناما دغه راز ویلي چې د ملکي تلفاتو دا شمیره د تیر کال په پرتله په ورته موده کې 40 سلنه زیاتوالی ښیي. د راپور پر بنسټ تر ټولو ډیر مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتي چې د ټولو شمیر 40 سلنه برخه جوړوي. ملګرو ملتونه وایي چې تاوتریخوالی په مای او جون میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی چې د ثبت شوو ارقامو له مخې دا میاشتې د افغانستان په 100 کلنه جګړه کې تر ټولو لوړې ملکي مرګ ژوبلې شاهدانې دي. یوناما ټینګار کړی چې د دې مرګ ژوبلې 40 سلنه مسؤل د افغان حکومت مخالف وسلوال دي چې له دې ډلې نه 10 په سلو کې مرګ ژوبله طالبانو پیښه کړې ده. یوناما هیله څرګنده کړې چې طالب مشرانو ژر تر ژره د مذاکراتو میز ته راوګرځي، جګړې کمې کړي او که داسې ونه کړي نو د دې ویره شته چې ملکي مرګ ژوبله لوړه شي، عوامو خلکو ته تر دې ډیر تلفات واوړي. د یوناما مشر ډیبرال لینس په ټینګار سره ویلي چې افغان جګړه د خبرو له لارې د ختمېدو وړ ده او اوسنی وضعیت په هیڅ صورت د افغانستان په ګټه نه دی. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره.